أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم پوسه بأن للصلاة چې بشکه د پاره د لمانځه شرایط شرطونه دي قبلها د مخه در د لمانځه د لمانځه څخه د مخه شرطونه دي دا بحث درته کوي و فرائض او د لمانځه د پاره فرض دي دا بحث درته کوي و ارکان او رکنونه دي دا درته ښیي و واجبات او واجب دي دا درته ښیي و سنن او سنت دي دا درته ښیي و آدابا او ادب دي دا درته ښیي و کراهیتا او مکروه د لمانځه دي و مناهیه او حرام د لمانځه دي مناهیه هغه شیان دي چې په لمانځه کې منع دي حرام دي دغه شیان درته ښیي فيها په د لمانځه کې و مناهیه او هغه چې حرام دي او منع دي فيها په د لمانځه کې دا ټول شیان درته ذکر کوي هر شی جلا جلا اما شرایط هر څه چې شرایط دي فستتون هغه شپږ دي شرطونه د لمانځه چې دي هغه شپږ دي په نورو کتابو کې لکه شروط صلات هغه کې اته ذکر شوي دي خو دلته چې دي هغه د شپږ ذکر کړي دي الطهارة پاکی ده من الحدث د بیا د سیاسه پاکی ده بیا د سیاسه والجنابت د جنابت ګوره یو جنابت دی یو بیا د سیاده جنابت هغه ته ویل کیږي چې یو سړی جنوب یې پر د باندې غسل واجب وي بیا د سیا هغه ته ویل کیږي چې یو سړی اودس نه لري چارندام اودس نه لري دغه بیا د سیا او جنابت دا چې دی د دې څخه پاکی ده دا شرط د لمانځه دی و طهارت او پاکی ده من النجاست د مرداري پاکی د مرداري څخه د یو ځای په مرداري لړلې دي هغه مرداري به د ځان لري کوي هغه که جامه په لړلې ده که بدن په لړلې دي دا به لري کوي د ځان څخه دا پاکی ده دا شرط وستر العورت او پټوالی د عورت دی پټوالی د عورت یو سړی به عورت نه یښکاره د نارینه عورت د نو څخه بیا در زنګنو پورې ګوره نو په خپل عورت نه دی د نو څخه لاندې در زنګنو پورې زنګنونه ورسره دغه عورت دی که یو چا جامه نه درلوده کالی نه درلوده بس دونه قدر دی دی ځان پټ کړي د دانو څخه بیا در زنګنو پورې دغه ځای دی پټ کړي بیا که د لمونځ وکړي دا رقم بس صحیح دی لمونځ او پاته سو د ښځې عورت ښځه بیا ټوله عورت خالی مخ لاسونه پښې دغه عورت نه دي نور ټول بدن عورت دی که دا غوږ ښکاره سو هم عورت دی که دا سر بیشتان ښکاره سو هم عورت دی که دا د بجلک سلور دا پنډۍ ښکاره سو هم عورت دی یعنی دا که ښکاره سي د دې لمونځ بیا نه دی صحیح و استقبال القبلة او مخ ګرځول و قبلته لمونځ به د قبلې وخواته کوي داسې به نه کوي چې مخ یو بلې خواته کوي چې زه لمونځ کوم نو الله تعالی ته کوم څه فرق دی پر الله تعالی خو پر طرف کې دی الله تعالی موږ ته کعبه شریفه راښولې ده موږ ته د عبادت دپاره د لمانځه دپاره طرف کعبه شریفه راښولې ده نو د کعبې وخواته به موږ لمونځ کوو دغه طرف چې دی دا شرط د لمانځه دی وخت او بل وخت دی پر وخت باندې بل منځ کې دی نه دی چې ته غرمه پر لمانځه باندې ولاړې غرمه وي زیوال وي یا ماپښین سوی لا نه وي ته د ماپښین منځ کې نیمه شپه سپېدې نه وي چادلې ته د سهار لمونځ کوې د مازدیګر وخت نه وي داخل سوی د ماپښین ته د مازدیګر لمونځ کوې ماښام نه وي راغلی لمر ولاړ وي ته د ماښام لمونځ کوې دا رقم نه یعنی هر وخت باندې به خپل لمونځ کوې دا وخت پیژندل دا شرط د لمانځه دی و نیت او بل نیت دی نیت د لمانځه به دي وي چې زه لمونځ کوم د دا وخت دونه رکات په خوله باندې که وایه که نه وایه دا په خوله وینا چې ده دا فرض نه ده صرف په زړه کې دغه وینا کول چې زه راغلی یم دا په مسجد کې ولاړ یم د لمانځه دپاره یا زه پر مسله دا یم ودرېدم د لمانځه دپاره د ماپښین لمونځ کوم د سهار لمونځ کوم د مازدیګر لمونځ کوم دونه رکات بس دا د زړه نیت چې دی دغه نیت فرض دی دغه به خامخا وي که دا نسي برابر لمونځ درې وخته پورې څوک نسي کولی اما طهارتو هر څه چې پاکی ده من الحدث د بیا د سیاسه والجنابت د جنابت څخه د بیا د سیاسه څنګه پاکی ده او د جنابت څخه څنګه پاکی ده د درشي وای فالوضوء او داس چې دی دا د بیا د سیاسه پاکی ده والاغتسال غسل چې دی دا د جنابت څخه پاکی ده عند وجود الماء په وخت کې د پیدا کېدو د اوبو ګوره چې اوبه موجودې وي دا رقم به کوي غسل د جنابت دپاره او داس د بیا د سی دپاره والقدرت او قدرت علیه پر دا اوبو باندې یو سړی دی غسل پر اوښتی دی یعنی جنوب دی اوبه هم سته خو پر دا اوبو باندې قدرت نه لري دی ناجوړه دی بدن یې زخمي دی بدن یې ټپونه دی بدن یې دانې دي چې اوبه څه بد وړي نو دا پر ده باندې دا فرض نه دی چې به غسل کوي یا یو سړی دی لاسونه یې خوږ دی او داس پرسته خو دی نسي کولی لاسونه او پښې او دا یې خوږ دی نسي کولی چې مخ پرېمینځي او لاسونه پرېمینځي پښې پرېمینځي او داس تازه کړي دا که چیرې دا رقم ګوره اوبه موجودې دي او قدرت نه باندې لري بس د ده دپاره بیا څه دی دی به بیا څه چم کوي دی به بیا تیمم وي و اما عند عدمهما په وخت کې د نیستۍ د دغه اوبو دپاره د غسل او د اوداسه
نو په تیمم بیا چش دی بیا تیمم دی اوبه نسته بیا به تیمم وي. ګوره دغه عند مهمه پر دغه ځای باندې عدم ورسره ولګوه باره به برابر سي. عند عدمهما په وخت کې د نیستۍ د اوبو په دغه غسل و د جنابت دپاره نو بیا چې دی فتیمم و تیمم دی. ولکل واحد منهما د هر یوه دپاره د اوداسه دپاره او یا د غسل دپاره فرائض و فرض سته و سنن او سنت سته و اداب اداب سته و مناهی منع و حرام شی سته په دې کې په دغه غسل او د اوداسه د دې په بیان کې هم فرایض دي هم سنت دي هم اداب دي هم منع دي دا شیان ټوله په دې کې پکښې دي. اما فرایض الوضوء هر څه چې فرایض د اوداسه دي په اربعتون هغه څو دي څلور دي. هر څه چې د اوداسه فرایض چش دي څلور فرض دي د اوداسه. کما لکه چې قال الله تعالی ویل دی الله تعالی یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسې مؤمنان یاست ایمان مې راوړی دي اذا هغه وخت قمتم چې تاسې ولاړېږئ الی الصلاة والمانځه ته نو څه وکړئ اودس نه لرئ فغسلو پرېمنځئ. ګوره چې اودس نه لرئ دا ځای په یاد لرئ. فغسلو پرېمنځئ وجوهکم مخان خپل و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق بیا در څنګلو پورې وامسحو او مسه وکئ برؤوسکم پر سرو خپلو پر سر باندې به مسه وکئ او څنګلې به پرېمنځئ. و ارجلکم او پښې پرېمنځئ لکه لاسونه و مخ چې مې پرېمنځل دا رقم پښې پرېمنځئ. ګوره دغه چې دی دا برؤوسکم دا جار و مجرور دی دا سی دا مجرور دی نو دا وامسحو مسه کوئ برؤوسکم پر سرو مسه وکئ. و ارجلکم او ارجوله چې دی دا منصوب دی دا پر چا باندې ورعاطف دی دا پر وجوه باندې وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم دا ګرده چې دی دا یو د بل سره عاطف کیږي. و ارجلکم او تاسې پښې هم پرېمنځئ لکه مخان و لاسونه چې پرېمنځل دا هم ارکم پرېمنځئ. هغه څوک چې د نحوي سره لږ تعلق وي هغه ته ژر معلومیږي دستي. ګوره برؤوسکم مجرور دی ارجلکم چې دی دا منصوب دی نو منصوب چې دی هغه پر منصوب رعاطف کیږي او رؤوسکم دا مجرور دی پر دې باندې خو منصوب نشي رعاطف کېدلی. الی الکعبین در بجلکو پورې دا پښې پرېمنځئ. والمرفقان او څنګلې والکعبان او بجلکې یدخلان داخلیږي په فرض په فرضو کې الغسل د پرېمنځلو. ګوره څنګلې به هم په فرضو کې داخله دا به ورسره مینځي او بجلکې به هم په فرضو کې داخله دا به ورسره مینځي دا په فرضو کې داخلي دي. وکذا دا غره کم فرض دی ما بین العذارین ما بین د بارخوګانو والاذنین د غوږو په مابین کې د بارخو او د غوږ چې دلته کم ځای راځي د دغه ځای پرېمنځل یجب واجبیږي غسله پرېمنځل د دغه ځای د دغه بارخو او د غوږو په مابین کې چې دا کم خالی ځای دی د دې ځای لندېدل د دې ځای پرېمنځل دا هم فرض دی واجب دی. والمفروض فرض فی مسح په مسح کې رأس د سر مقدار و اندازه د ناسیې د ناسیه ما درته ښوولې وه چې د دا تندي اخري پای ته ویل کېږي د دا تندي اخري پای ته بیا زه در کلګي پورې دغه طرف ته ناسیه ویل کېږي. وهو دا چې د ربع الرأس څلرمه د سر ده د سر مسه څلرمه حصه چې ده دا فرض ده او د ټول سر مسه چې ده دا فرض نه ده. لما روي چې روایت سوی دی المغیرة بن شعبه د مغیره بن شعبه څخه روایت سوی دی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی علیه الصلاة والسلام اتارالی ثباتته و کندوالت. ثباته هغه ځای ته ویل کېږي چې دیوالو څخه چت غورځېدلی وي دا ته ثبات ویل کېږي. قوم د قوم فبال استراحت یې وکړي وتوضع او داسې تازه کړي ومسح او مسح وکړي علی الناسیة پر ناسیه باندې وخفیه او پر موضوع یې مسح وکړي. ګوره پر قدمینو نه دی کړی مسح پر رجلینو نه ده کړې مسح شیګان پر پښو باندې مسح کوي نو پر پښو یې مسح نه ده کړې پر خفینو پر موضوع باندې یې مسح وکړه نو دا د سر مسح چې ده دا څلرمه حصه فرض ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دغه رقم کړی دی. دا د مغیره حدیث چې دی دا زموږ دپاره دلیل دی. آمنت بالله صدق الله العظیم.